اوس خو بنجاري کلي ته نه راځي. د چا په یو اواز چې به وتره شوم منډې به مې وکړې تر کوڅې پورې. ورکې نیمکه خوب به مې پټ پټ کته، مخ به مې په یو دروازه کېښودو، هم به په کونجۍ پورې ځوړنده شوم. هغه به دروازې پورې جوخت ودرېدو، سایکل به یې دیوال ته اډانه کړلو، د سر نه به یې برګ رومال را پرانستو، د مخ نه به یې زر زر خولې وچېکې. وبه ویل چې تا رانه بنګړي غوښتي، تا پرې پرې دوه میخکې غوښتي. ما به نیمه ګوته خوله کې ونیوه او زړه به مې ښه کلک کو. ما به وویل چې ای بنجاري څومره ورځې پس راغلی، زه خو دې د ژوند د کار اویستی یم، چېرته چې کوڅه کې څوک اواز وکړي، یا وي کباړي او یا باغوان وي څوک، زه په کور کې سمه پترپه کوشم، ځان تر دروازې پورې راورسوم، واپس په ستړو ستړو قدمونو شم. خښې په دیوال دواړه سنګلې کم، سر پې باندې کېږدم او ښه وجاړم، ځان ته په سلګو او په خیرو شمه. ویمه چې بنګړي دي په بلا پسې او سره شنه میخکي دي په بلا پسې. اوس په آینه کې ځان ته نه ګورم، اوس په طبخي کې د مخ سره ګورم، زړه کې ویم چې ځان رانه ورک شوی دی، خپل نظر کې ځان راته سپک شوی دی. نو ای بنجاري خدای دپاره مې کوه، نور به مې دا زړه در پسې پړک شو. نو ما ته مې بېبې په بدو ردو شي، سر شي په خیرو په ګډو وډو شي، چې ستا لارې سارم کوټې ته وخېجم، یا چېرته به سر نه ستا تپوس وکړم چې نن دې بنجاري چېرته لیدلی دی، چې نن دې بنجاري چېرته لیدلی دی.